السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې د شناخت کارت ټول سیمان معلوم کړئ. یعنې دوستانو که چیرې تاسو ته نه وي معلوم چې ستاسو په شناخت کارت باندې کم سیمان راوتلي دي او کم نمبران دي، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د شناخت کارت ټول سیمان معلوم کړئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، نو باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو د دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه کومه دلته تاسو راسئ، صرف د خپل آی ډي کارت نمبر کې ووایي، یعنې تاسو به د خپل شناخت کارت نمبر دلته کې ووایي. نو ګوره دوستانو ما د خپل شناخت کارت نمبر کې والو. اوس زه غواړم چې په دې باندې کم سیمان راوتلي دي او څو سیمان دي، نو دغه ټوټل ډیټا به دلته دی تاسو ته په لاس درکړي. د دې لپاره به دوستانو کله چې تاسو نمبر کې ووایي، بیا به تاسو دوستانو راسئ په دا سرچ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ، نو دوستانو ګوره دغه یې نوم څو او د هغه رقم دغه د آی ډي کارت نمبر څو او دغه اول نمبر ده. ګوره دوستانو دغه نمبر په راوتلی ده. د هغه رقم که تاسو لوړ ولاړ سئ، نو ګوره دوستانو دغه دویم وارې بیا دغه سړي نوم څو او دا یې د آی ډي کارت نمبر څو او دا دویم نمبر څو، د هغه رقم له کوم ځای څخه ده او په څو تاریخ یې را ایستلی ده دغه سیم کارت، هغه ټوټل معلومات دلته دی تاسو ته په لاس درکوي. نو ګوره دوستانو دغه دریم نمبر ده. په دریم نمبر کې هم دلته دی تاسو ټوټل معلومات درکوي چې دغه یې په کوم ځای کې را ایستلی ده او په څو تاریخ یې را ایستلی ده او دغه نمبر څو. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې په شناخت کارت باندې څو سیمان راوتلي دي او کم سیمان راوتلي دي، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره معلومولی سئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.